أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 192 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 1 او 2 ترجمه او تفسیر وکړو. اول به راشو ترجمه ته. وَإِذْ او تر آیات کا اے محمد صلی الله علیه وسلم آغا وقت اخذ الله چې واخسته الله میثاقا اغا مضبوطه وعده النبیین د انبیا کرامونا لما آتیتکم کله چې زه تاسو ته ډېر کم من کتاب د کتاب څخه وحکمت او هغه ژورې د شریعت د حکمت نه ډکې خبرې ثم جاءکم بیا راشي تاسو ته رسول یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مصدق لما په داسې حال کې چې هغه تصدیق کوونکی وي لما معکم د هغه څه چې تاسې سره دی لتؤمنن به نو تاسې به خامخا په هغه باندې ایمان راوړئ ولتنصرنه او تاسې به د هغه مدد کوئ. قال الله ته ووې اقررتم آیا تاسې اقرار وکړه واخذتم او تاسې واخسته علی ذلکم په دغه باندې اسري زما مضبوطه وعده قالو دوی ټول ووې اقررنا مو اقرار وکړه. قال بیا ووې الله فاشهدوا تاسې ګواهان اوسئ وانا معکم او زه هم د تاسې سره من الشاهدین د ګواهانو څخه. فمن تولی بس څوک چې وګرځېده یعنی د خبرې نه مخ واړوله بعد ذلك ورسته د دغې خبرې څخه فاولئک بس همدا خلک چې دي هم الفاسقون فاسقان دي. نن الله پاک مو تاسې ته یوې وعدې طرف ته اشاره کړې ده. اصل کې الله پاک 3 وعدې انسانانو نه اخیستې دي. یوه وعده د دنیا د هېڅ شی هم نه و جوړ مو تاسې ټول الله پاک حدیث شریف کې هر څه د سرو میږیانو په شکل پیدا کړو. مو تاسې ته وخت نه دی یاد ته هم پیدا شوی وې ته هم پیدا شوی وې هغه ډېر مخکې وختو کې الله مو تاسو ته ویلي وو الستو بربکم آیا زه تاسې رب نه یم. او وخت مو تاسې ټول ویلي وو بش هم ورکې ویلي وو ټرمپ هم ورکې ویلي وو فرعون هم ورکې ویلي وو تا ما ټول ورکې ویلي وو بلا ویلې له ته زموږ رب یې. یوه هغه وعده مونه الله اخیستې ده. دویمه وعده د پیغمبرانو نه الله اخیستې ده. دا ټولو پیغمبرانو ته یې ووې چې کله نبی علیه السلام راشي تاسې به ایمان پرې راوړئ که تاسې وخت کې پیدا شو او تاسې به د هغه مدد کوئ. هغوی ټول وویل چې بالکل. او دریمه وعده اهل کتاب و علماو نه اخیستې وه. هغه په خپل ځایو کې هر یوه راشي خو نن به دا د پیغمبرانو والا وعدې ته راشو. آدم علیه السلام یونس علیه السلام نوح علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام دا ټولو پیغمبرانو نه الله پاک څه واخیسته مضبوطه وعده اخیستې وه چې کله نبی علیه السلام راشي تاسو ټول به ایمان پر راوړئ او تاسو به د هغه مدد کوئ. دا د نبی علیه السلام فضیلت ته اشاره ده چې ټول پیغمبرانو ته الله ویلي تاسو به په دغه ایمان راوړئ. خپل حدیث شریف کې ارسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه هغه وخت کې نبی وم چې کوم وخت کې آدم علیه السلام د روح او د جسد مابین کې پروت و. مطلب دا چې دا لا جوړ شوی نه وه. الله پاک جوړ کړی وه ډانچه مبارکه یې جوړه وه او لا روح یې نه وه ورچولی او مو پیغمبر ته دغه نه مخکې پیغمبري څه وه میلاو شوې وه. تاسې ذهن کې به یو سوال ارسي چې نبی علیه السلام خو دوی زمانې کې پیدا یا نه شو ځکه نبی علیه السلام خو ټول پیغمبرانو نه آخر پیدا شوی دی که نه. بیا الله پاک ویلي ورته ووایي چې تاسې به په ده ایمان راوړئ.
او الله ته ښه پات هم وه معلومات هم وه چې نبي علیه السلام د دوی په دور کې نارسي. نو علما ډېر ښکلی جواب کوي چې دا ځکه الله پاک دوی ته ووایي چې تاسې به په ایمان راوړئ او د ده مدد به کوئ، پرېږده چې دوی هغه وخت نه دا اقرار وکړي او ثواب یې څه شي، همغه وخت نه شروع شي. یو ښه کار ته چې دی که نه چې ته وایې زه به سبا ته انشاءالله تهجدو ته ورپاڅېږمې، اوس که ته ارپایه نسي تا ته ثواب ولیکلی شه. دا نیک کار دومره ښه شی دی. نیک کار ته چې اراده یې وکړي تا ته نیکي میلاویږي، او چې ویې کړي بیا خو ډېر ثواب دی. نو همیش تاسې دا د نیکو کارو ارادې کوئ. او بد کار ته چې اراده وکړي تا ته تر هغې پورې ګناه نه لیکل کېږي تر څو پورې چې کړی نه وي. او نیک کار ته چې اراده وکړي په ارادې بېله ثواب دی، چې ویې کړي بیا هغه بېله ثواب دی. وَإِذْ او تر آیات کا اخذ الله کله چې الله پاک واخستا میثاقا هغه مضبوطه وعده النبیین د انبیا کرامونه لما آتیتکم کله چې زه تاسې ته درکمې من کتاب د کتاب څخه و حکمت او د هغه د شریعت د ژورې خبرو څخه ثم جاءکم بیا راشي تاسې ته رسول یعنی تاسې ته نبی علیه السلام تاسې په زمانې کې پیدا شي مصدق په داسې حال کې چې هغه تصدیق کوونکی وي لما معکم د هغه څه چې تاسې سره وي. هر پیغمبر به وه که نه داسې به نه وه نعوذ بالله چې هغه چې مثال خبره موسی علیه السلام راغله نو موسی علیه السلام به وی نعوذ بالله ابراهیم علیه السلام غلط وه نوح علیه السلام غلط وه همدا زه صحیح پیغمبر یم. نه یو پیغمبر هم داسې کار نه دی کړی، هغه ما او تا یو چې یو بل پسې خبرې کوو. عیسی علیه السلام به چې راغه عیسی علیه السلام به د موسی علیه السلام تصدیق کوله چې هغه د الله پیغمبر و، هغه ته الله دین ورکړی و، شریعت کتاب یې ورکړی و او هغه باندې مو تاسې ایمان دی، خو هغه اوس کتاب تاسې په خپل حال کې ساتلی نه دی، هغه بدلې کې ما ته دا د الله پاک بل کتاب راکړه. همداسې نبی علیه السلام چې راغه هغه د ټولو پیغمبرانو تصدیق کوله چې دا ټول د الله پیغمبران دي، خو اوس زه الله پاک رالېږلی یم د هغوی دینونه د هغوی شریعتونه په خپل حال کې نه دي پاتې، نو ما ته دا وظیفه وسپارله شوه چې زه د الله دین تاسو ته څه کم در ورسوم. او موږ تاسې الحمدلله مسلمانان چې یو ټول پیغمبران منو. دا یهود صرف موسی علیه السلام مني، نصارا صرف عیسی علیه السلام مني، هغه هم صحیح نه مني، عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼي. او مو الحمدلله ټول پیغمبران د الله پیغمبران منو، څه شریک ورسره نه ګرځو، د الله سره شریکان نه ګرځو. اما تاسو ته غوړې زه مو ووایې که نه د کینګزبري روډ نه روان وم، یو د یهودیانو شیخ دی، خپله یې ته ووایي چې زه شیخ یم. ما څو ورته ولې دا خلکو څخه دعوت کوي تبلیغ کوي خپل یهودیت، ما خو نظر کې نیولی وم چې دا سړی خو د تبلیغ کوي. د ټریفک لایټ کې ما بریک ونیوله، دی هلته بل چاته ولاړو، ما غږ په وکړه دا عربي هسه شروع کړه یهودي، ما یې عربي اوسه شروع شي، ما اوس عربي شروع کړه نو سړی لږ داسې تت غونته شو چې دا خو والا لکه پوهېږي. ما څنګه چل دی خیر دی، ما ته مسلمانېږي ویلې نه، موږ مسلمانان یو. ما بیا نبي علیه السلام ویلې نه مانې، هغه یې منم. ما تی څنګه مانی یا هغه د الله پیغمبر دی کنه، ما خو چې د الله پیغمبر دی نو د هغه سنت فالو که کنه، یا نه هغه خو صرف عربانو لپاره راغلی دی. مهندانو څه منله شوه، هغه چې دی صرف د عربانو لپاره نه دی راغلی، هغه د ټولې دنیا خلکو لپاره راغلی دی. نو دوی نبي علیه السلام مني، څنګه یې مني؟ داسې مني چې دا د عربو دپاره راغلی، د مو پاره نه دی راغلی. دا غلطه خبره ده. لتؤمنن به تاسې به خامخا ایمان راوړئ په هغه باندې، ولتنصرنه او تاسې به خامخا د هغه مدد کوئ. دا کس دا وعده الله پاک ته نخستې وه. قال الله پاک ته ووی اقررتم آیا تاسې اقرار کوئ، و اخذتم او تاسې اخلوئ علی ذلکم په دغه باندې اسري زما مضبوطه وعده او تاسې واخسته
قالو دوی ټول ووې اقررنا مو اقرار وکړه ټول پیغمبران وویل چې یا الله چې نبی علیه السلام مو په وخت کې راشي مو به ایمان هم پرې راوړو او مدد به هم کوو قال بیا الله ووې فاشهدوا تاسې ګواهان اوسئ وانا معکم او زه هم د تاسې سره یم من الشاهدین د ګواهانو څخه فمن تولا بس څوک چې وګرځېده چا چې ونه منله دا خبره بعد ذلک وروسته د دغې وعدې نه فاولئک بس دا خلک چې دي هم الفاسقون همدا فاسقان دي دا یو حدیث شریف چې ما تاسو ته ووې چې عالم ارواح کې الله پاک مو تاسې ټولو نه وعده خصو چې مو تاسې د سرو میږیانو په شکل یې پیدا کړي وو دلته علما یوه نکته لیکي چې کوم سړي نه څوک شاته ولاړ وه هغسې دغه دنیا کې د نه لګېږي چې کوم سړی تا ته مخې ته ولاړ وه یا ښي لاس ته دې ولاړ وه دغه سړي سې تا قدرتي طبیعت څه وي لګېږي کله کله ته خپل کلي کې یو نیم سړی در باندې ډېر ښه لګېږي هغه څه وي هغه تا ته په دا ښي لاس کې دې راغلی وي یا تا مخې ته راغلی وي او اکثر داسې هم دا نکته لیکي چې د تا کومه دنیا کې د چا سره چې واده کېږي کومه ښځه دې وي هغه یې تا مخې ته ولاړه وي نو ښځې سره قدرتي د هر یو سړي څه وي خپلې ښځې سره مینه محبت وي نو نن دپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ